علماء لیکي چې رمضان د هغه کاڼي نوم دی چې کوم کاڼی د چیلي د سر عمره دی او د جهنم په دې سر پروت دی. سمندر په کال کې یو ځل په داسې موج کې راشي چې د ده اراده دای چې دا ټوله دنیا سیلاب کم، نو الله دا رمضان کاڼی ور مخامخ کی چې ور مخامخ کی یو چس ناری کی او دا رمضان کاڼی ټول سمندر اوچ کی. نو په دې میاشت رمضان نامه الله دې د پاره یې خدا چې په دې 11 میاشتو کې دې څومره ګناه کړي الله د دې میاشتې په برکت ټوله ختم کړي. نو عزیزانو عرض مې داو چې دې میاشتې لا ملا وتړی ختمونه پکې وکړي. امام ابو حنیفه رحمت الله علیه به د رمضان په میاشت کې 1 شپېته ختمونه کول، 1 شپېته، یو ختم به په تراویح کې کولو، یو سپاره به ویل، او یو ثابت ختم به د شپې کولو، او یو ثابت ختم به د ورځې کول. سهار نه به تر ماښامه پورې یو قرآن ختم، بیا به تراویح چې وکړي بیا به شروع شو، نو تر سهار بانګه پورې به بل ختم وکړو. 40 کاله د ماسخوتن په اودس د سهار مونځ کړی، 40 کاله مونږ یو ختم هم نشو کړو. هغه جماعت لټو چې چرته امریکنۍ انجن امام ولاړي او ګرسته وباسي، یو ختم نشو. عزیزانو ما 40 کاله ختمونه کړي، د یو شپې ختم ما کړی دی. 8 بجې ماسخوتن امنیت وتړلو، زمونږ یو استاد و خدای دې غریق رحمت کی هغه پسې، او د شپې چې 3:30 بجې شوې نو ورپسې ولاړو، چې 3:30 بجې شوې نو ودحا ته ورسول، پاو کم 1.5 سپارې په یو رکعت کې ویلې، او باقي پاوې په نورو رکعتونو کې وې. نو عزیزانو عرض داو چې په دغه ورځو کې د قرآن ختم یو په تراویح کې ډېر ضروری دی. امام حنبل رحمت الله علیه خدای په خوب کې ولیدو، نو تپوس یې وکړو چې یا الله ته په څه شي ډېر خوشحالېږي، ته په څه خوشحالېږي؟ لکه اوس ما نه ته تپوس وکړي چې ملا صاحب ته په څه خوشحالېږي؟ مولیانو طبیعت خو درته معلوم دی چې دوی په څه ډېر خوشحالېږي که نه جي؟ نو داسې هر سړی د خپل شان مناسب په څه نه څه خو خوشحالي، خو بیا په دې نغدو که خیالو کې هر سړی خوشحالي. نغدو زمونږ بیړه تباه کړه، زمونږ کورونه یې وران کړه، عمر له زمونږ کور جهنم کړه، عمر له د نغدو د پاره مونږ په ایس ګناه سر په نه ده، په ایس ګناه د نغدو د پاره وګوره په دې ملک کې ګرځه. کم سړی چې پردی خویندې او پردی میندې او پردی لونه بل ته سپلای کوي د نغدو د پاره، دا خو عام شی دی. تاسو راشئ وګورئ نن د ملک د هوټلو ډک دی، ټول ملک هوټل شو. په دې هوټلو کې وګوره الکان سپلای کی د نغدو د پاره. هیروین چې د انسانیت دشمن شی دی هغه سپلای کیږي د نغدو د پاره. نو نن زمون عمر لکور چې دغه جهنم شو، د جنت ته مې مه کوئ، ما جنتونه نشته. زه چې په کومه زمانه کې اوسېږم نو ما ته د ځان نه واله تر خپنه شي تاسو پورې جنت منت نه ښکاري. یو لیونی ما ته راغلی ویل بجلیګر ملا ته یې مالو تبر ورسره و، تبر یې د صادر نه راویست، ویل دا تبر ګورې په دې به دې کیمه کم، که دې د جنت نوم واغستی په دې تبر به دې کیمه کم. زه ویرېدم ما بیړی غرکشه چې تا خو لیونی دی، رښتیا مې ونه ویل. ویل په دې تبر مې ټول جنتونه مات کړه، جنت نشته، او نه خلکو ته د جنت تقریر وکړي، او په دوزخ کې مې خصي خوالی دی، اور مې تازه کړی دی، خلک را تیاروه چې راځي. نو ماما جنتونه نشته. تاسو په ایمان وای دی ځان ته وګورئ، مونږ د انسانیت دشمنان، مونږ یو محتاج چې وي محتاج او تا ته ودرېده، محتاج دی او تا ته ودرېده، او تا د هغه د احتیاج د لرې کولو د وس مطابق کوشش ونه کړو، ته به جنت ته ځې. روژه نیسه نو داسې به خر ته هم زه خوله وتړم ټوله ورځ به ګیا نه خوري. تپوس به کوې چې روژې میاشت راله، هسې نه چې څوک ماښامې بې ترکارۍ یا ماښامې بې روجماتي وډکي. که په محله او په کلي کې یو کور بې روټۍ او بې روجماتي پاتې شو، الله به پې دا ټول کلی جهنم ته بوځي، دا ټول کلی. زه په زندګۍ کې ودونو مدونو ته نه ځم، که د پلار واده مې هم نه ورځم. وجه څه ده؟ وجه دا ده چې یو ځل پېښ شوی وم، یو ځل داسې لین لګېدلی دی د روټۍ، نو یو سر ته مونږ ناست یو، لږ داسې دا غوړ غوړ مولیان ناست، او لاندې سر ته غریبان ناست.
نو ما چې یو نوړی اوچته کا او دویمې ته مې لاس کولو چې د درستخان ته مې رست وکته نو هغه نورو خلکو ته تشې وریجې پرتې وې او زمونږ د سایډ باندې ډونګې وې او پکې ترکاری او فلان دي. لاس مې ونی ولې جی نور سره وړو مال نه بروټه ختمه شو چې بار ووتو او واده والا ته مې وې چې تاسو خو دې سونه خوړم الله دې دغه قرآن کا چې دا ته پکې اوسه تا خدای بیخ بنیاد دغه پلار او نیکه وبا چا کم خوار او غریب ناستو په یو درستخان هغې ته دې تشې وریجې ایښې وې او چې دا غوړ ناستو دي ته د ډونګو کې چرګان ایښي تا خدای تباه او برباد. هغه ورځ دا او نن ورځ د دې ښار کې خنزیر اوسېږي چې په مخ راشي مخ رانه واړئ. په 50 کاله کې ما دا کار کړی بیا مې وی چې روره ورکوی او د ماښام تا ځان له سره کړي چرګان ایښي دي او په مالت کې د چا خوټ کېدلې پیتیم نشته او نیولې د روژه ده په خدای به ټیپر خرڅوي چې مار کوچې نیو. وی د خلیل تر کعبې دا کعبه بهتر ده د خلیل تر کعبې دا کعبه بهتر ده چې څوک جوړ کاندي ویران حرم د زړه. هغه د ابراهیم علیه السلام په مکه کې جوړه کړې کعبه چې ده د هغې نه د انسان په زړه کې چې کومه کعبه ده دا ته اوچته ده. هغه کعبه چې ورانه کړي نو الله پې دومره نه خفه کېږي ګنټي او بیلچې راواله او مکې ته ورشه او کعبه ټوله ورانه کړه. د هغې دومره ګناه نه ده لکه د چا زړه دی چې بې ګناه ازار کړه دومره ګناه. نن موږ قدم بیرته مضران یو ظالمان یو قدم بیا دل ازار یو. ښه به ګورو چې زما دې حرکت نه دې سړي ته دا تکلیف رسي نو په خپله لږ د زارو ګوټ تېر کړ بل ته تکلیف مه رسوه. ناظمانو عزیزانو موږ لړمان او ماران یو دا چې ډنګ چاله نه ورکو ټک نه ورکو نو څه پېښ نه دي را باندې چې پېښ شي په لړم نو تماشه یې کوه چې 200 کاله دې ورته چوریانې اچولي که نه نو هم چې په لړم پېښ شي والله چې ټک دله درکړي نو تاسو موږ لړمان دا چې لږ ډېر ښه یې وس هم نه رسي. نو روجې سره دې څیزونو تم سوچ کوئ دې تم فکر کوئ پټ پته لګوه په علاقه او ګاونډ کې چې اسې نه چې څوک چرته بې روجماتي پاتې نه پټ پته لګوه کینی دغه روجه به بیا تا دپاره زولنی وي او ته به جهنم ته روان کړي. نو الله دې توفیق درکړي. موږ نه مخکې چې کوم مسلمانان تېر شوي دي په خدای قسم چې د خپلې خولې نه به یې وویسته او بل له به یې ورکړه خپله به یې نهره شپه تېره کړه او بل له به یې ورکړه نهره. اوس موږ تاسو په ایمان وایئ زه به داسې وکړم چې زه نهره شپه تېره کړم زه یې تاله درکړم نو خو زه اوس فراډ او دوکه یم که نه یم زما ژوند ټوله دوکه ده زما د اسلام دا نوم اخیستل چې دي دا ټوله دوکه ده. اوس بېنظیر هم چغې وایي چې دا ملک به زه اسلامي مملکت جوړوم ځکه خدای او قرآن ته وګوره په حرام کښېنه بس خلقو راوستې کېنولې باچهي ده کوی د اسلام نوم څه لاړه او دا دومره بېهوده قوم دی چې د بېنظیرې په اسلام لفظ اخیستو باندې دي. اوس بله ورځ د دې په جلسه کې چغې والی کېدې صاحبه نعره رسالت یا رسول الله نعره حیدري یا علي دا د دې په جلسه کې چغې والی کې دا تقریر خو بیا تاسو لیدلی نو چې څه یې وی او څه یې کول او څه حالو د قوم ورته څه کول. نو اسلام زمونږ چې دی دا بالکل د دغه حدیث مصداق دی. رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایلی دي چې د آخر زمانه اسلام چې دی دار چا په خوله کې به وي د مرۍ نه به ښکته نه نو زمونږ اسلام صرف په خوله کې دی د مرۍ نه ښکته نه دی. نو د خولې اسلام باندې به نه جنت ملاویږي او نه به خدای ملاویږي او نه به رسول ملاویږي. د خولې په اسلام به هېڅ هم نه کېږي. په هغه اسلام به هر څه ملاویږي چې په زړه کې وي او زړونو نه زمونږ اسلام وتی دی زمونږ زړونو کې اسلام نشته. دا زه په دعوې سره وایم او که کوم یو لوی نه لوی میماندار او مسلمان او بزرګ او جنډه پې ولاړه ده وایي چې زما زړه کې اسلام دی ما سره دې خبرې وکړي. اول ورته ځان ثابتوم چې زما اسلام په خوله کې دی پړه کې نه دی او بیا په ده ته ثابتوم چې پلانې کار دی وګوره پلانې کار دی دا نه چې په ځان جنډې ودرولي دي او خلق ته نه ګیر چاپېري او لاسونه یې صفوي د دوی ټول خوراک پلیت او مردار او حرام دی. د جوارۍ پیسې په شکرانو کې دوی ته پیش کېږي د شرابو پیسې په شکرانو کې دوی ته پیش کېږي د هیروین پیسو زکات په شکرانه کې دوی ته پیش کېږي. نو موږ ټول مردار خواره یو. مسله خدا ده چې د چا خېټه کې یو نوړی د حرامو پرته د هغه 40 ورځې لمونځ نه کېږي یو نوړی او چې د چا ټوله خېټه د حرام وډکوي نو منځونه معما نشته هغه د لیوني کار دی.
په دې تبربدي کې مکم کا بیا دې د جنت نوم اغسته نو دا غلیونی خبره مې په دې ډلې کله او دا شعر مې وې چې د خدای په لوی کرم بکیږي په عقل ګرانه د زما د آشنا مینا که د خدای مهرباني وي خو صد بیړه بم پار شي او که په عقل وي او په قانون وي نو قانون په ذات کې مونږ یو قانون به مونږ جنت لو ته نه پریږدي په دې روزه کې خله قابو کوي څنګه روزه چې په خوراک سکاک ماتیږي داسې روزه چې د بل د پاره کوې کني او د بل شیطانت کې او بل پسې بد وې په دې روزه ماتي جناب دې خبر پوهیږي د بعض ائمه او دا مذهب دی چې د چا غیبت چې وکي په دې روزه ماتي نو غیبتونو نه ځان ساته امام حنبل خدای ته وی ته په څه خوشاليږي یا الله نو الله ورته چې حنبلا زما د خوشاله لوی شی چې د تلاوت القرآن دی څوک چې قرآن ډېر لولي زه په ډېر خوشالېږم په دې روزه کې چې اوسګار یې ټوله ورځ قرآن لولئ الله دې توفیق درکړي باقي روزه په څه ماتېږي او په څه نه ماتېږي یو لویه خبره ده چې هغه دنیا په مصیبت گرفتاره ده او بل دا چې د روزې دا بعضې مسلې ګوره هر ملا پوهېږي نه هر چا نه تپوس هم مه کوئ دې دپاره خاص خلک او تپوس به د خاص خلقو نه کوئ د علماء دیوبند دا فتوا ده او مولانا شبیر په دې کې مستقله رساله لیکلې ده چې په روزه کې سړی ستن وای نو روزه په نه ماتېږي ستنوال په مټ کې یا په پتون کې په دې روزه نه ماتېږي روزه په هر هغه شي ماتېږي چې هغه جوف د دماغو او جوف د خېټې ته معدې ته رسی په هغې روزه ماتېږي چې کوم هغه مستقر د جوف ته کوم شی نه رسی په هغې روزه نه ماتېږي د انجکشن دوايي په غوښه کې سرایت کوي او جوف د معدې تم نه رسی او جوف د دماغو تم نه رسی تاسو خیال راغلی نو انجکشن والو باندې روزه نه ماتېږي دنیا مليان به درته وایي دارو پکې دننه لاړه نو څنګه روزه ماته نه وایي نشته او که ډېرې تنګولی دې مرۍ نه ونیسئ او په وله کې وغورځوئ وایي ملا صاحب پکې نشته په ارام کښېنه بنیادي خبره ما تاسو ته عرض کړه چې په هېڅ انجکشن روزه نه ماتېږي دا تحقیق چې علماء دیوبند کولو او دا فتوا یې ورکوله نو د دنیا ډاکټران او ماهرین را جمع کړي او دا ریسرچ یې وکړو چې د ستنې دارو کم ځای ته ځي نو هغه تحقیق نه بعد بیا فتوا ورکړه چې اوس په دې روزه نه ماتي د دیوبند علماو چرې جوګت نه دی ویشتی که ته وایې چې ستنې دارو دننه لاړه نو په روزه کې چې سړی ولامبي نو د ویښتو د بیخ کې سوری دی که نه دی د بدن د ویښتو بیخ کې سوري دي نو په دې سورو کې چې اوبه دننه بدن ته لاړې شي هم په کار دا دی چې روزه ماته شي سترګو کې دارو اچولو باندې روزه نه ماتېږي غوږ کې دارو اچولو باندې روزه ماتېږي ځکه د غوږ کنیکشن چې دی هغه د جوف د دماغو سره دی د سترګو کنیکشن ورسره نشته استنجا چې کوئ د لږ لوی او دسماتي ځای چې وینځئ نو ډېر به کولاو نه کښېنې که لاندې نه اوبه دننه لاړې نو د هغې تعلق هم جوف د معدې سره دی بیا هم پرې روزه ماتېږي خیال مراد بعضې سودایي غوندې سړی که نه بس خو لګیایي نو دې وجې نه دا د اود څه باتای چې دا اګرباتای دا اګرباتای د ورځې بعضې دکانداران ځان ته لوګی کوي د دې دا لوګی چې سپېږمو کې لاړ شي په دې هم روزه ماتېږي ځکه چې د سپېږمو کې دارو اچولو سره هم روزه ماتېږي د دې تعلق هم جوف د دماغو سره دی سپېلني لوګی کول ځان ته هغه لوګي چې لاړ شي اوس تاسو به دا وایي چې دا ښځې چې پخلی کوي او شنه لرګي وي او پوکي ورکوي او لوګی په پوزه کې ننوځي که نه کټوی پخوي یا روټی پخوي قربان د شریعت نشي ښځې معاف کړي دي چې که ښځه روټی پخوي روټی یا کټوی پخوي او د هغې په سپېږمو کې لوګي ننوته نو روژه پې نه ماتېږي ځکه هغه عذر دی یا د بعضې ښځې میړه چې دی د کلنکار بچی مالګه کمه ده او مالګه زیاته ده او مرچکی دسې دی او پلانې دی او دا بعضې سړی بار ګیدړي کور کې ښځو له زمرۍ خیر اوس ټول سړي ګیدړان دي که خیر اوس ښځې زمرۍ دي لاړئ د ممۍ بڼه یې کړئ اوس ښځې به داسې سورۍ ګرځي لکه اسپې هغه زمانې لاړې وہی وہ دن گئے جو خلیل خان فاختہ اڑایا کرتے تھے اچھا خزو بستاو کم منلو آغا زمانے لارے کلو کے غرونو کے باز سڑیا ناڑی دے مالگا کم زیادہ باندی جگڑا کئی اسلام دا اجازت ہم کرے دے چھ دا ماخامی پٹیم کے رو کٹوائی پخائی خزا ناغے تلک سکلم پجب روادی خو بیا بے زر تو کی چھ مالگا تے کم زیادہ نشی
سکلم ورته رواج. تاسو خیال راغی؟ نو تکلیف مالا یطاق په اسلام کې نشته. کم شی چې ستا د وس نه بار دی هغه اسلام پتا ضروری کړی نه دی. یو سړی د داسې بیمار شو 104 105 106 ټمپریچر دی او هغه ډاون کیږي نه به د دوایانو نه. اوس مليان ورته وایي چې نه ترغه بروجه نه ماتېږي تر څو ځمکه او اسمان پیژني. نو په ایمان وایي چې د ځمکه او اسمان پیژندل پریدي نو دی به مړی کې ژوندې وي خو مړ به کنه چې ځمکه او اسمان پیژني ترغه روجه ما ماتاو. نه ایماندار او نیک ډاکټر چې خپل روجهدار وي او هغه درته وایي چې بچیا که روجه دې ماته نکړه نو نور خرابېږي نو داغه په وینا به ټیک روجه ماته کې چې جوړ شي روجې نه پس به دا روجه بیا ونی. تاسو خیال را چې ځمکه او اسمان پیژنې او ځمکه او اسمان فرق کولی شي نو روجه به نه خوري. دام زمونږ د بې علمۍ خبرې دي عزیزانو. دې ته به هم لږ سوچ کوئ. کم شی چې ستا د وش نه باري ستا په زړه خدای پوه دی چې د روجې متعلق واورئ. حضرت معاویه رضی الله تعالی عنه یو ورځ مونځ نه پاتې شو. چې مونځ نه سهار جمع نه پاتې شو نو ټوله ورځ په جړا تېره کړه چې سهار جمع رانه قضا. نو الله ملائکو ته حکم وکړو چې معاویه ته یو په 15 زیات ثواب ولي. د په جمع پسې وجړل. بل سبا له شیطان د خپې نه وخوځولو چې پاسه د جمع وخت دی. څوک ویل زه شیطان یم؟ ویل پرون چېرته وی؟ پرون ما وی چې ثواب درنه لاړ شي خدای درته 15 درجې زیات ولیکلو نو پاسه چې نن یې درته زیات ونه لیکي. نو خدای د هر جمع هم ته قضا شوه او ثواب هم یو په 15 ورکړو. نو خدای ستاسو زړه ته ګوري ظاهري عمل ته نه ګوري. د رحمان د زړه د حال خپل یار ورته وایي چې نومره لیوانې نه چې دا تمره ته چرې وهې. هغه ورته د رحمان د زړه د حال خدای خبر دی چې په زړه کې د یار د غمه څه دي. ستا پړه کې چې د خدای د وجې څه شي که نه او خدای د پاره دې کومه مینه وي قسم په خدای چې ټوله روژه وخورې که نه اوم به خدای اجر درکوي خو چې درد دې پړه کې وي. عام طور باندې زمونږ په دې ملک کې که تاسو خیال وکئ بلکې نه زمونږ په ملک کې په تمام عرب ممالکو کې خاص طور باندې په مکه معظمه کې او په مدینه منوره کې 20 رکعات تراویح. بعض حضرات تی زمونږ په دې ملک یا نور ملکونو کې چې هغې 8 رکعات تراویح. منشا د اختلاف څه شی ده؟ هسې په خبرو خو به پوهېږئ امید دی پوهې خلق یې ځکه چې ټول عمر الیکشن هم کړي دي دا لیډر مزاج خلق چې په خبره ډېر ښه پوهېږي. د جناب رسول الله صلی الله علیه وسلم نه تراویح په جمع باندې صرف 3 شپې منقول دي. روایات د تراویح چې دي هغه د 8 رکعاتم شته او د 20 شته او د 40 شته. لم درته وایم چې 3 شپې رسول الله صلی الله علیه وسلم تراویح صحابه او ته په جمع وکړي او په 4مه شپه صحابه په انتظار ناستو او حضور علیه السلام ورته راونوت. سبا له صحابه او تپوس وکړو چې یا رسول الله مونږ خو بیګا انتظار کولو تاسو تراویح ته راونوت. حضور علیه السلام فرمایل چې کنن شپم زرا وته وي نو دا تراویح به په تاسو فرض شوه ځکه چې د پیغمبر دوام په یو عمل باندې دا موجب د فرضیت نو زم بیګا ذکر او نوتم چې دا تراویح په تاسو سنت پاتې شي او فرض در باندې نشي. ما په خبره پوه شوي. بله خبره دا ده چې د حضور علیه السلام دور خو په دې رنګ باندې تیر شي. د ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنه دور خلافت شو هغه هم په دې رنګ باندې. د عمر فاروق په دور کې چې روژه رااله نو صحابه ټول په مسجد نبوي کې جمع شو او عمر فاروق انتخاب د هغه امام وکړو چې چاته قرآن ډېر یاد هغه د مخکې شي او 20 رکعاته تراویح دي. د عمر فاروق تمام دور خلافت چې دی هغه په 20 رکعاتو تراویح باندې تیر شي. اوس زمونږ په دې ملک کې کوم حضرات چې د 8 رکعاتو قائل دي نو هغې دا وایي چې د پیغمبر عمل د 8 رکعاتو او دا د 20 عمل چې دی دا د عمر فاروق. اوس عزیزانو دا علمی خبره ده چې قول او فعل د صحابي دا په باب د ما لا یوقلو کې محمول وي په سما باندې. صحابي چرې د ځانه کار نه کوي چرې ځکه چې صحابه ټول معیار د حق دي. دا نن چې تاسو د قرآن ختم وکړو یا قرآن ته د خدای کلام وایي یا ځان ته مسلمانان وایي دا ټول د صحابه برکت. ځکه چې صحابه چې دا د پیغمبر نه برای راست اخذ کوونکي د دین برای راست اخذ کوونکي د قرآن برای راست اخذ کوونکي افعال اقوال اطوار د پیغمبر دا برای راست
نو نن چې کومه نقشه د اسلام تاسو ګورئ او ستاسو په مخ کې پرته ده نو دا د صحابه وجه که دا ثابته شي چې صحابه هم په منځ کې خیانت کوونکي وو یا صحابه هم په منځ کې غدارانو نو بیا تا او ما سره چې کوم اسلام دی د دې څه ګارنټي کېدی شي چې دا صحیح هغه اسلام دی چې کوم پیغمبر ویل کېدی شي هلکه ما یو خبره وکړه او دا زما خبره چې دا تاسو ته د ارشاد نقل کړه نو که زما خبره به صحیح الته تصور کې چې اول اعتماد به په دې ارشاد کې یا په دې امام صاحب دی کې ٹھیک ده جی په دې مولانا روح الامین به ته اعتماد کې چې دا دی چې څه وایي بجلیګر ملا هم دا ویلي دي او که ته ووایې چې دا غدار دی نو زما خبرې څه ګارنټي شته چې دا به صحیح تاسو ته نقل کړي کېدای شي د پکې د ځانه څه ګډوډ کړي زما په خبره پوهېږي که صحابه په منځ کې خائنان او غداران تصور کړی شي نو بیا ستا او زما منځ کې چې کوم اسلام پروت دی د دې هېڅ ګارنټي نشته چې دا همغه اسلام دی چې کوم د اسمان نه راغلی او جناب رسول الله صلی الله علیه وسلم دنیا ته پیش کړی نو صحابه الصحابة كلهم عدول صحابه چې دي دا ټول عادلان دي او صحابه معیار د حق دا ما ویلي دا زما خبره نه ده دا د پیغمبر سردار کونین خبره ده فرمایي چې اصحابی کالنجوم بأیهم اقتدیتم اهتدیتم زما صحابه پسان د ستورو دي هر یو پسیم چې اقتدا وکړه دغه صحیح لار تاسو خیال راکړئ نو صحابه چې دي دا معیار د حق زمونږ دا ایمان دی چې پیغمبر نه پاتې شوی دین صحابه تابعین تبع تابعین ائمه مجتهدین ائمه مفسرین علماء کرام دا همغه رنگ دی چې کوم اسمان نه نازلو نو صحیح تر مونږ پورې د دې خلقو په واسطه را رسېدل نو اول به دا ایمان ګڼئ چې صحابه چې دي دا معیار د حق ځان نه به د شیعګانو وروڼه نه جوړوئ شیعو زمونږ منځ کې څه اختلاف دی شیعګان وایي چې د حضور نه رستو خلافت حق د حضرت علی او ابو بکر صدیق واغست نو په دې زمونږ او د هغې جګړه ده نو زما ورسره جګړه نه کوم خو زه ورته دا وایم چې تاسو په ایمان ووایئ چې کوم سړی په کور کې خپلې ښځې سره فیصله نشي کولی خپل زوی سره نشي کولی خپل لور سره نشي کولی هغه دا حق لري چې نن نه 1400 کاله وروستو د صحابو فیصلې وکړي هلکه خوار شي ستا ښځه یې رڼه ګډه ده ټوله ورځ بهر ګرځي په هغې باندې د صحابه قابو نه راځي او د هغې سره فیصله نشي کولی ته نن نه 1400 کاله وروستو لاړې د ابوبکر او د عمر او د عثمان او د علي فیصلې ته کوې د هغې د فیصلې حق د چا دی سردار کونین فرمائی انما انا لکم مثل الوالد لولده اے صحابو ز تاسو د پاره په مثال د پلارم لکه پلار چې د پاره د بچو نو د زامنو منځ کې اختلاف چې د هغې د فیصلې حق د پلار زیات دی که د پردي سړي زیات دی ٹھیک ده صحابو منځ کې که څه اختلاف پېښ شوی هم و نو هغه حق د فیصلې د جناب رسول الله صلی الله علیه وسلم دی هغه حق د فیصلې ستا او زمانه دی پاتې شوه دا چې خلافت د حضور علیه الصلاة والسلام چرته یو ضعیف روایت هم نشته چې هغه دا ویلي چې ما نه رستو خلیفه به حضرت علی وي چرته وصیت د پیغمبر نشته پیغمبر دا شی په قوم پرېښو چې ما نه رستو قوم پوهېږه او انتخاب د امیر تاسو خیال راغی د حضور وفات چې وشو قوم او صحابه ټول را جمع شو او انتخاب د امیر یې کولو انتخاب د امیر ټولو په اتفاق سره د ابوبکر صدیق رضی الله تعالی اوس هغه بیا څنګه امیر هغه وروره داسې امیر نه و مونږ دا خیال کړی دی چې راته ښکاري چې ابوبکر صدیق ټول مال حالو والو حضرت علي ته اډو څه پرېنښوه ځکه مونږ خو په دې کار د چنډه خرونه یو ډنډ کې ټغېږو که نه مونږ خو دا خیال دی چې راته ښکاري چې دا د پاکستان خزانه وه دی چې پې وزیر شو د هر څه یوړه مونږ یې پرېښو په ډاګه هلته خلافت د ابوبکر څنګه و نن ته بیعت شو او مازیګر له صادرې په اوږه اچولي دي بازار طرف نو د روژې متعلق څه ضروري خبرې ستاسو په مخ کې عرض کول عزیزانو 15 ارکان دي د اسلام چې هغه 15 ارکانو باندې د ټول اسلام دارو مدار دی په هغه 15 ارکانو کې یو رکن چې دی هغه روژه هم ده او دا یاد لرئ چې هر یو شی دا فرض کیږي په حکم د پروردگار عالم باندې چې د کوم شي متعلق حکم د الله تعالی هغه شی فرض د روژې متعلق هم قرآن کریم کې د الله حکم دی فمن شهد منکم الشهر فلیصمه چا باندې چې د روژې میاشت راشي او د اهل د روژې وي نو د روژه ونیسي
نو دروجې میاشت را روانه ده. الله دې مونږ او تاسو ټولو ته د صحیح روجې نیولو توفیق نصیب فرمایي. قرآن کریم کې الله عز اسمه ارشاد فرمایي چې یا ایها الذین آمنوا، اے ایمان والاو، کتب علیکم الصیام، فرض کړل شوی د پتا سو باندې روزه، کما کتب علی الذین من قبلکم، لکه څنګه چې فرض شوی و په هغه کسانو باندې چې کم تاسو نه مخکې تیر شوي. کم قومونه چې تاسو نه مخکې تیر شوي دي نو روزه په هغې هم فرض وه، یوازې په تاسو نه ده فرض. علما لیکي چې د روزه کې راز څه دی. اخر خدای پاک ته څه په لاس راځي چې د سحر نه واله تر ماښامه پورې خلق د لوږې او د تندې نه مړه کړي. ما په خبره پوهېږئ؟ ځکه چې الله ته پته ده چې کوم خلق روزه نیسي او کوم یې نه نیسي. نو چې ده ته پته ده چې دا خلق یې نیسي، کمرې هم نیسي، نو بیا ولې دا امتحان په باندې کوي؟ نو عزیزانو د امتحان دوه وجې وي. یو وجه د امتحان دای چې ممتحن ته د مخکینی سړی پته نه نو امتحان پې وکړي، پته ورته نه چې دی په دې تعلیم کې قابل دی او که نه دی، نو امتحان ورته کېدي پرچه لاس کې ورکړي چې بھئی دا مضمون ولیکه. نو د الله متعلق دا ویل چې ده ته پته نشته، نو دا خو ناممکنه ده، ځکه چې الله د هر چا په سینه عالم دی او هغه ته پته ده او د هر چا قابلیت هم ورته معلوم دی. دغه سوال په هغه ځای هم واردېږي چې ابراهیم علیه السلام ته نمرود اور جوړ کو او دومره لوی اور و چې په شپږو میاشتو کې خو ایله تازه شوی و. اوس دې امتحان ته ګوره چې څه وخت کې نمرود دی د اور ته ورچي چې منې کېږي د خپلو خبرو نه او که د اور ته دی اچو. ابراهیم علیه السلام ورته وفرمایل چې منې کېږم خو نه ورچول. چې اور ته ور واچولو نو دغه وخت کې جبرائیل علیه السلام ورته راغی او ورته ویل چې وایه څه امداد درکم، په ډېر لوی اور کې راوغورځېدې. نو ابراهیم علیه السلام ورته وفرمایل چې نمرود څوک دی چې ما په اور کې واچوي؟ چا چې اچولی یم هغه پوهېږي او امداد یې پوهېږي. نو یو بله د خوند خبره درته عرض کړم. رسول الله صلی الله علیه وسلم چې معراج ته تلو نو د معراج په شپه باندې سدرة المنتهی کې جبرائیل ورته وایي چې دې ځای نه زه مخکې نشم تللی. نو رسول الله صلی الله علیه وسلم ورته وفرمایل چې او جبرائیل یو بدل درنه عالم، زما نیکه ابراهیم علیه السلام چې په اور کې نمرود اچولی و نو تا ورته ویلي چې امداد درکم، اے ابراهیمه دې وخت کې زما هغه ځای ته رسۍ کېږي چې ستا نه کېږي. نو زما نیکه درته وی چې نه، چاته چې ستا رسۍ کېږي اما ګوري لګیا دی. نو نن وایه جبریل هغه ځای ته زه روان یم چې کوم ځای ته ته نشې رسېدی، نو که څه خدمت دي راته وایه چې مخکې درته پیش کړم. نو ابراهیم علیه السلام ورته وفرمایل چې نمرود څوک دی چې ما په اور کې واچي؟ وی داسې بې اختیاره دې را ټوپ ولې کو؟ نو ابراهیم علیه السلام ورته وایي چې خبره دا ده چې دا د نمرود وس کار نه و، نه د نمرود کار دی چې دا سما سره کېږي لګیا دی، دا کول والا بل دی، زما محبوب او معشوق دی، په دې خوشحالیږي چې زه اور کې وغورځېږم. نو چې زما معشوقه پې خوشحالیږي نو دا بې اختیاره مې ور ټوپ ځکه کو. ډاکټر اقبال وایي بے خطر کود پڑا آتش نمرود میں عشق، عقل تھی محو تماشائے لب بام ابی. د عقل تقاضا خدا وه چې د اور ته ور ټوپ کم او که نه سوچ مې کولو، او د عشق تقاضا دا ده چې سوچونه به نه کې بس وردانګې به. نو عزیزانو روزه چې ده الله ته څه په لاس ورځي؟ نو ما عرض دا وکړو چې د محبوب امتحان په سړي چې دی د هغې دوه صورت وي. یو صورت دای چې ده ته معلوم نه وي چې دی به په دې امتحان کې پاس شي او که پاس به نه شي، نو د خدای متعلق خدا خبره ناممکنه ده. یو صورت دای چې په هغه امتحان دې دپاره کوي چې نورې دنیا ته سبق شي چې تاسو هم بني آدم یئ او دعوه کوئ د دې خبرې چې موږ د خدای عاشقان یو. نو تاسو هم انسانان یئ او ابراهیم علیه السلام هم انسان. هغه هم دعوه د عشق کوله، بې اختیاره یې اور ته ټوپ کړو. هغه هم دعوه د عشق کوله، د زوی په مره یې چاړه کېښوه چې زما خدای ویلي چې زوی حلال کړه نو بسم الله الله اکبر. نو د ده د عشق دنیا ته ښودو چې سبا ته دا ونه وایې چې یا الله ما تا دپاره دا کړي او ما دا کړي او ما دا کړي، نو زه به درته سیمپل پیش کړم چې ما دپاره کولو والا چې و هغه دا و لکه ابراهیم علیه. ما په کال کې یو ځل په تا روژه راوستې وه، نو هم ټوپونه دې وال غرق شو. نن خو ډېره ګرمي ده، نن وږی ډېرې ما، نن تږی ډېرې ما. په دې روژه کې یو دا خبرې ګورې مه، نن مې پېشمنۍ نه دی کړی او نن مې چې چای نه دي څکلي
او د پاتې شوم او بانګ را باندې وې ټول ورځ که تاسو خیالو کې مونږ دا خبرې دا باندې په خدای قسم چې دا روزه چې فرض شو نو په هغه وخت کې غوښې چرته وي دا سبزیانې چې دا تاسو نن خورئ دا چرته وي یو کدو به هغه هم ډېر په مشکله پیدا کړي او چې پیدا بشو نو رسول الله صلی الله علیه وسلم کدو لګیا دی پرې کوي نری نری پرې کوي یا جی دومره نری ولې پرې کوي و دومره نری ځکه پرې کوم چې یوازې زه نه یم چې لږه خوروا پکې وکړو چې د ګاونډیانو ته م لږه لږه ور د رسول الله صلی الله علیه وسلم ترکاري به چې وه نو هغه به چې پاو شی و نو پکې دړی اوبه به وي تالی چې و د هغه د لرګي جوړو نو هغه یو تالی دومره لویو چې څلورو کسو به اوچتولو څلور کسه چې اوچتئ اندازه وکړئ د دې نیم جومات دومره تالی به وي نو هله به څلور کسه اوچتئ نو دا دومره لوی تالی دې دپاره جوړ کړی و چې مونږ چې روټۍ خورو هسې نه چې چېرته غلام یا مریی یا مزدور دا رانه بار پاتې نه شي چې هم په دې تالي کې روټۍ د جناب رسول الله صلی الله علیه وسلم عادت مبارک دا و چې یوازې به روټۍ نه خوړه څومره ملګري غلامان خادمان مریونه دا ټول به ځان سره په یو تالي کې د دواړو کونو بادشاه دی او په روټۍ ورسره مریونه او خادمان ناست نن چې د دوانو افسرین هغه نوکر ځان سره کېنئ یا ډرایور ځان سره په روټۍ کېنئ یا خدمتګار ځان توبه استغفار او بیا لا چې خان نوابي په دې پاکستان کې وګورئ دا پاکستان به خدای غر کوي نه په دې هفته کې وګوره په ټول پاکستان گلی وورېدې شلګونه کسان پکې مړه شو یو علاقه داسې نه ده چې گلی پې نه ده ورېدلې نو پرون مې چاته وی گلی لا څه کوې اوس د آسماني د بل قهر انتظار کوئ چې کم قهر به در باندې وري کم افت به در باندې وري پخوا خو به دا و چې ښځه به ګډېده او سړو به یې تماشه کوله اوس سړي ګډېږي او ښځه یې تماشه کوي په شرمونو دا ملک شرمېږه چې شرم شرمېدلی به څه شرمي پخوا به ښځه ګډېده او سړي به یې تماشې ته ناست کم سړي به چې ښځې ته چیلم ډکوله بړواګان به یې ورته وي او یا بړواګانو ته به یې چیلم ډکولو مونږ به هغې پورې خندل چې بې غیرته ته څنګه پښتون ځان ته وی خدای دې بې خوباسته ته بړواګانو ته چیلم ډکې مونږ هلکوالي زمانه کې به دا ډېر تعجب ګڼلی اوس ټول ملک ګډېږي هر سړی کنجر او ډم دی دا مونږ ګیرو والا چې نه ګډېږو لږ دا څه ډیله میله هم په مخ ولاړه دې نه شرمېږو که نه مونږ د ټولو نه زیات تاسو وکته بله ورځ د قوم ګډه بیا د قوم د ملک د اسمبلی ممبران ګډېږي نو چې د کوم ملک پارلیمنت کنجر وي د هغه ملک انجام بڅوي او د هغه ملک حال بڅوي تاسو به نورې د ځان تماشې کوئ نو عرض مې دا و چې روژه په دې ملک کې هم غریبو ته راغلې ده سرمایهدار روژې نه نیسي پیغمبر فرمایلی دی الاسلام بدأ غریبا وسيعود كما بدأ فتوبى للغرباء اسلام په ابتدا کې یو ناشنا شی و چا نه پیژندو او زر دی چې بیا به ناشنا شي څوک به نه پیژني فتوبى للغرباء خوشحالي دی وي د غریبانو خلقو دپاره خو زه د پاکستان غریبان هم چې دی په دې حدیث لاندې نه ګڼم پاکستان غریبان دي خدای په خړ سیلاب یوړي څومره ډمتوب او کنجرتوب چې نن د غریب په دماغ کې دی دومره د سرمایهدارو نه دی تاسو ورشئ کابلی ته مازدیګر ټایم کې وګورئ کل هم به پکې دا د غریبان او سوټمارې او د شاخی تاخی زامن دا به ګورئ د ورځې به پالشونه کوي د ورځې به مزدورۍ کوي او مازدیګر کې به سینما کې ګورئ نو عرض مې دا و عزیزان چې دا قوم د قوم زما په دې سترګو سترګو کې کېږي چې صافت لاندې به راځي اوس په دې به خدای عالمي چې صافت به پې نازلې بار تقدیر روجا الله فرض کړی دې دپاره ده چې دنیا ته وښئ بیا خاص کر ملیکو ته وښئ چې تاسو وګورئ دا تاسو ویلیو چې بني آدم مه پیدا کوه دوی به څه چل کوي پردی وینې به تویئ پردی کورونه به ورانئ مونږ ډېر یو ستا عبادت دپاره اوس وګورئ زما په بندګانو زما امتحان دی سهار نه تر ماښامه پورې 14 ګنټې ما دپاره لوږه او تنده تېروي که نه تېروي نو ستاسو په روژه باندې به الله د ټول کائنات په ملایکو کې فخر کوي په تاسو به فخر کوي حدیث کې راځي چې د قیامت په ورځ جنت ته چې خلق ننوځي یو دروازه ده د هغې ریان نامه ده ریان دروازه به خاص کر روجهدارو ته آواز کوي چې تاسو زما په دې لار جنت ته ننوځئ زما عزیزانو په دې نعمتونو کې
چې دا د شپې تاسو خوړلي او دومره وخورئ چې بیا بل ماښام له مړه نه کېږي. ملایان د شپې وګورئ د دې پیوالاو په دکانونو باندې لوښي ورته پریښي چې ملایي دا غوړې خورواګانې خوار نه خوار او غریب نه غریب سړي تم الله تعالی پېشمنی کې پراټې نصیب کړي. جناب رسول الله صلی الله علیه وسلم د بدر په جنگ کې د روجې میاشت وه او د اړ په شکال ورځې صحابه روجې هم نیولې وې او جنگ هم کول او داسې روجې نیولې وه چې ماښام نور څه د خوراک نو یو قجوره 2 کسو باندې نیمه کړې وه، نیمه تا وخوړه او نیمه ما وخوړه، په دې روجه هم نیولې او سبا له د بدر په میدان کې جنگ هم کوله. تاسو به څه کوئ؟